قرآن پیغمبر ته څه وایي؟ لئن اشرکته، که چېرې تا شرک وکړو. پیغمبر باندې د چا دا شک راځي چې هغه به بت ته سجده ولګوي؟ پیغمبر باندې د چا دا شک راځي چې هغه به د خدای خبرې خلاف وکړي؟ بیا رب فضول خبرې خو نه کوي. رب بیا ولې ورته وایي لئن اشرکته، که چېرې تا شرک وکړو زه به ستا عملونه دړې وړې کړم. نو الله پاک دته چې ویلي دي چې که تا شرک وکړو، مطلب یې دا دی که چېرې زما خبرې سره تا خپله خبره ملګرې کړه نو زه به ستا عملونه دړې وړې کړم. نو د پیغمبر دا حیثیت نشته چې هغه خپله خبره د الله خبرې سره ملاوټ وکړي. د ډېرې بدقسمتۍ نه موږ په داسې یو معاشره کې ژوند کوو چې انسان پکې د اسلام دعوه هم کوي او بیا رالګي او په ډېر جرأت سره وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کول، احادیث منل دا شرک دی. او یوازې دا نه، د دې خبرې دپاره چې دی استدلال د یو آیات کریمه نه کوي چې د هغې په معنا کې په تمامه معنا سره تحریف کوي او معنا یې مکمل بدلوي. راځئ نن چې دی په همدې باندې خبرې کوو چې آیا رښتیا هم په قرآن کې دا خبره ذکر شوې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او احادیث منل دا شرک دی؟ نعوذ بالله. زما ډېرو محترمو ورونو، د منکر حدیث چې دی د آیات کریمه د سورة زمر ذکر کړی چې دا 55 نمبر آیات دی. والله رب العالمین فرمایي لئن اشرکت لیحبطن عملک، که چېرته تا شرک وکړه ای نبي نو ستا عملونه به چې برباد کمه. او دا وایي چې دلته معنا دا ده چې ای محمده که چېرته تا خپلې خبرې د الله د خبرو سره ګډې وډې کړي او د هغې سره دې یو ځای کړي نو تا شرک وکړه او دې سره به چې ستا عملونه برباد شي. راځئ د آیات کریمه نه مخکې به د آیات وګورو چې په دې ځای کې د شرک نه څه مراد دي چې الله رب العالمین خپل نبي ته خطاب کوي که چېرته تا شرک وکړه. نو په دغه آیات کریمه کې چې دی کټ مټ د دې منکر حدیث د تعریف رسوایي ده. الله رب العالمین فرمایي قل ورته ووایه افغیر الله تأمروني اعبد ایها الجاهلون، آیا تاسو ما ته په داسې یو څه باندې حکم کوئ چې غیر د الله نه زه د هغې عبادت وکړمه؟ تاسو ما ته غیر د الله نه د بل چا په عبادت باندې حکم کوئ ای جاهلانو؟ ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نو دلته د شرک نه چې کوم مراد دی هغه عبادت دی. د الله رب العالمین سره د هغه په عبادت کې څوک شریکول، د هغې سره څوک برخدار او حیصدار ګرځول، نه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري. را به شو د دې آیات معنا ته چې دې معنا څه ده. دلته چې دی خطاب هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی، یو خاص خطاب دی، خو مراد په دې سره چې دی امت دی، ځکه الله رب العالمین په دې باندې علیم دی او پوهه دی چې د پیغمبرانو نه شرک نه کېږي، هغوی معصوم دي. دا داسې یو محاوره ده لکه پښتو کې چې موږ وایو چې لوري تا ته وایم خونګوري ته یې واوره. موږ چې دی خبره یو چا ته کوو خو مقصد هم په هغې سره بل څوک وي. نو دلته چې دی الله رب العالمین خطاب خپل نبي ته کړی که چېرته تا شرک وکړه، خو مقصود چې دی هغې سره امت دی. او دویم دلته چې دی فرضیه ذکر شوې ده، دا نه ذکر شوي چې ته به شرک کې، نه، دلته چې دی د شرک لویوالی او چې دا د الله رب العالمین په نسبت باندې څومره عظیمه ګناه ده، نو د هغې دپاره چې دی الله رب العالمین یو فرضیه ذکر کړې ده. که چېرته د نبي نه شرک وشي نو د هغه عملونه به ټول بربادېږي، نو د امت خو بربادېږي. دې وجې نه ځان د دې عمل نه وساتئ. زما ډېرو محترمو ورونو، راځئ د دې منکر حدیثونه به یو پوښتنه وکړو چې تاسو وایئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او د هغه خبره منل چې دی دا شرک دی. نو په قرآن کریم کې چې دی الله رب العالمین په ډېرو ځایونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مطلق تابعداري حکم کړی دی. الله فرمایي واطیعوا الله واطیعوا الرسول، تاسو د الله تابعداري وکئ او د رسول تابعداري وکئ. دلته الله رب العالمین خپله تابعداري چې ځان له ذکر کړې ده او د رسول تابعداري چې هغه ځان له ذکر کړې ده. نو آیا الله رب العالمین مونږ ته په شرک باندې امر کوي؟ کلم داسې نه ده. بل ځکه الله رب العالمین فرمایي ومن یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د الله د نبي تابعداري وکړه نو په تحقیق سره د انسان د رب العالمین تابعداري وکړه. نو دلته چې دی الله رب العالمین
د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري او د هغې خبره منل چې دی خپله تابعداري ګڼلې ده. دغه رنګې بل ځای کې الله رب العالمین د خپل محبت دپاره شرط چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ښودې ده او فرمایي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ای پیغمبره ورته ووایه که چېرته تاسو د الله سره مینه کوئ د دې دعوهدارې وئ چې موږ د الله سره مینه محبت دی نو فاتبعوني زما تابعداري وکئ. ښه د دې په بدله کې به څه وشي؟ يحببكم الله الله به تاسو سره مینه محبت وکړي ويغفر لكم ذنوبكم او ستاسو ګناهونه به تاسو ته وبخي. او قرآن کریم کې دا حکمونه ډیر زیات دي چې الله رب العالمین د خپل نبی په تابعدارۍ باندې حکم کړی دی او امر یې کړی موږ ته او څوک چې د هغې مخالفت کوي او د هغې خبره نه مني هغوی دپاره چې دی په دنیا کې او آخرت کې د سخت عذاب وعید بیان کړی دی. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم. زما ډېرو محترم ورونو یو عاقل انسان به کله هم دا فکر ونه کړي چې الله رب العالمین بار بار د رسول په اطاعت او تابعدارۍ باندې حکم کوي د هغه تابعداري چې ده خپله تابعداري ګڼي د هغه تابعداري چې ده د خپل مینې او محبت دپاره شرط ږدي نو څنګه به د هغې خبرې چې دی شرک وګرځولی شي او د هغې تابعداري به شرک وګرځولی شي. دا خبره ډېره ضروري ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې او د هغې اقوال چې وو هغه بشري رأی نه وه هغه انساني خبرې نه وي بلکې قرآن چې دی هغې ته وحي ویلې ده قرآن ورته وحي ویلې ده. الله رب العالمین فرمایي وما ينطق عن الهوى د نبي چې دی دا د خپل خواهش نه خبرې نه کوي ان هو الا وحي یوحى دا چې کومې خبرې کوي تاسو ته دې ته وحي کېږي دا وحي ده. قرآن کریم وایي وحي ده او ته وایې چې نه دا شرک دی. نو اوس موږ د قرآن ومنو او که ستا ومنو. زما ډېرو محترمو ورونو خویندو په حقیقت کې دا خلک چې دی دا الله رب العالمین موږ ته راپېژندلی دي چې د هغه خلک دي چې دیو کوشش دا دی چې د الله او د هغه د رسول په منځ کې جداوالی راولي. خلکو ته چې دی دا ووایي چې د الله خبره منل دا جدا کار دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منل چې دی دا جدا کار دی. نو که یو انسان د الله د رسول خبره ونه منله نو دا به دې سره د اسلام نه نه وځي. که یو انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري پرېښودله او د هغې د احادیثو نه انکار وکړو نو دا د اسلام نه نه خارجېږي. خو الله رب العالمین چې دی همدې خلکو ته چې دی په قرآن کریم کې کافران ویلی دي. الله فرمایي ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله. دیو څه غواړي؟ دیو غواړي چې د الله او د هغې د رسولانو منځ کې جداوالی راولي او خلکو ته چې دا جدا جدا دي. که ته د الله تابعداري کوې او د هغې خبره منې او د رسول نه منې نو ته چې د اسلام نه نه خارجېږي ستا ایمان ته کومه ضربه نه رسېږي ته په حقه سره مؤمن او جنتي. الله وایي داسې نه ده. الله دا خلک موږ د راپېژندلي په خپل قرآن کې. الله فرمایي ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله. دیو څه غواړي؟ دیو دا غواړي چې د الله او د رسول په منځ کې جداوالی راولي. بیا الله فرمایي اولئک هم الکافرون حقا. دا خلک په حق سره کافران دي. زما ډېرو محترمو ورونو دا خلک چې دی یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه منکر نه دي بلکې دا خلک د قرآن نه منکر دي او اولنۍ پوړۍ د قرآن نه د انکار نه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه انکار دی. کله چې یو انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه انکار وکړي نو هغې ته د قرآن نه انکار څه شی دی؟ دیو چې کوم دا اعتراضات کوي او کومې شبهې وایي په احادیثو باندې نو کوم خلک چې د قرآن نه انکار کوي د هغوی هم دغه شبهې دي. نو نن چې دی د احادیثو نه انکار سبا د قرآن نه انکار او په عین وخت کې چې دی دیو منکرین قرآن هم دي دی قرآن نه مني خو صرف دې دپاره چې خلک دیو پسې ورپسې شي نو دیو د قرآن د عظمت دپاره د احادیثو نه انکار کوي او خلکو ته داسې ښایي یو چل ورکوي چې موږ د قرآن مدافعین یو او د هغې دفاع کوو خو داسې نه ده. حقیقت کې دیو منکرین قرآن هم دي چې د ډیرو آیاتونو نه انکار کړی دی.